مفتي صاحب جی یو سوال دی چې د روټۍ په وخت کې اوبه څښل څنګه دي؟ یاد ساتئ د ډوډۍ په دوران کې یا په منځ کې یا په آخر کې د اوبو څښلو نه شریعت هیڅ قسم منع نه ده فرمایلې. که په شروع کې څښل غواړي یا په منځ کې یا په آخر کې څښلی شي، شریعت د دې نه څه منع نه ده کړې. او یاد ساتئ شریعت د دې تعلیم هم نه دی کړی چې تاسو د ډوډۍ په شروع کې اوبه څښئ یا په منځ کې یا په آخر کې وڅښئ. بعضې پښتانه دا وایي چې یاره بعضې پکې دا وایي چې حدیث کې راغلي دي چې د ډوډۍ په شروع کې اوبه څښل دا سره زر دي، په منځ کې سپین زر دي او په آخر کې دا زهر دي. نو ګورې دا خبره د ځانه ده، دې کې هېڅ قسم سچایي نشته دی، د هېڅ قسم دلیل حدیث کې نه دی راغلی. به هر حال اطبا چې کوم دي ډاکټران حکیمان هغوی دا مشوره ورکوي چې یاره د ډوډۍ په آخر کې یا په منځ کې اوبه څښل دا د صحت لپاره مفید نه دي. نو لہذا تاسو د ډوډۍ په دوران کې که اوبه نه څښئ نو ډاکټرانو د طبیبانو د حکیمانو د قول مطابق دا ستاسو د صحت لپاره مفید دي. یو حکیم صاحب خو ماته خپله اورېدلي دا تعلیم یې مونږ ته راکړی چې یاره د معدې چې کومې بیمارۍ دي دا اکثر د دې وجې نه چې د ډوډۍ په دوران کې خلک ډېر زیاتې اوبه وڅښي، د هغې وجې نه چې کوم دی اکثر دا معده خرابوي، صحیح طریقې سره هاضمه نه راځي. هغې ویلي چې یاره تاسو دوه ګنټې وړاندې اوبه څښئ او بیا چې کله ډوډۍ وخورئ نو بیا یکدم اوبه مه څښئ، بلکې تاسو د ډوډۍ خوراک نه وروسته 2 ګنټې وروسته اوبه وڅښئ. نو په هر حال شریعت د دې طرف نه مونږ ته ازادي راکړې ده. البته اطبا چې کوم دي وایي د ډوډۍ په منځ کې یا په آخر کې اوبه څښل دا صحت لپاره مفید نه دي. ښکلي پیغمبر ته څه منع یا د دې څه تعلیم نه دی فرمایلی. دم نمبر جی د زمزم اوبه څښلو څه طریقه ده جی؟ یاد ساتئ د زمزم اوبو څښلو طریقه هم هغه ده چې کوم د عامو اوبو څښلو طریقه ده. زمزم هم چې کوم دی د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مطابق به څښئ. پېښ وي یعنې په ناسته باندې به څښئ، په دریو څاګانو باندې به څښئ. او د حساب چې کوم دی څه آداب مونږه د دې عامو اوبو څښلو ویلې هغه سنت او آداب د دې دپاره هم دي. خو دومره قدر کار دی که زمزم چا په ولاړه باندې وڅښل لکه څنګه چې عامې اوبه په ولاړه باندې څښل داسې جایز دي. او زمزم اوبه که یو کس په ولاړه باندې دې دپاره څښي چې زه ډېرې زیاتې اوبه څښم، زمزم څښل دا خیر دی. زمزم څښل دا خو یو لوی خیر دی، یو لوی برکتي څیز دی. نو انسان چې ګورې په ولاړه باندې اوبه څښي نو دې سره هغه ډېرې اوبه څښلی شي. نو که په ولاړه وڅښل جایز دي، البته سنت هغه همدا دی چې دی په ناسته باندې وڅښي، په درې څاګانو باندې وڅښي، په شروع کې بسم الله ووایي او په آخر کې الحمدلله ووایي. دغه طریقه ده جی د ښي لاس یا ګس لاس سره اوبه څښل داس یاد ساتئ چې په ګس لاس به نه خوراک کوئ، نه به څښاک کوئ، نه به پرې اوبه څښئ. جی نو په ښي لاس باندې، ځکه چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الشیطان یأکل ویشرب بشماله، چې دا شیطان چې کوم دی مسلم شریف کې حدیث دی چې دی خوراک هم په ګس لاس باندې کوي او څښاک هم په ګس لاس باندې کوي. نو لہذا په ګس لاس څښاک نه د اوبو څښلو نه او د خوراک کولو نه منع راغلې ده. په ګس لاس به قطعا اوبه نه به څښئ. که یو کس لاس شل دی، ټیک شو، لاس یې مات شوی دی، الله دې امان راکړي، یا د حساب نور څه مسله ده ورته ضرورت د وجې نه په ګس لاس باندې هغه خوراک څښاک کولی شي. بل جی د قبلې ته مخ کول د اوبو څښلو دوران کې قبلې ته مخ کول دا ما چې څومره احادیث مبارکه کتلي دي زما د علم مطابق داسې حدیث ما ته نه دی راغلی مخې ته چې په هغې کې دا آداب هم راغلي وي چې یاره تاسو قبلې طرف ته مخ کوئ. قبلې طرف ته مخ کول پکې ما چې په دې باندې څومره احادیث مبارکه کتلي دي نو زما په علم کې داسې یو حدیث نشته چې هغې کې دا تعلیم راغلي چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا تعلیم راکړي چې تاسو قبله رو اوبه وڅښئ.